الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د مبادئ علم الاصول هغه مونږ وایي په هغه کې مونږ د غالبا د 25 نمبر دا ما یترک به معنى الحقیقي 5 انواع دا مو ویلي ول. د 25 نمبر صفحه په اخره کې بیان حروف المعانی تا ته د حروف معانی و ذکر کوي او بیا درته وایي ويتصل بالحقیقة والمجاز، متصل کیږي پیوست کیږي په حقیقت و مجاز سره بیان حروف لها معانی، بیان دا حروف چې هغه حروف معانی وي. حروف معانی دي او مبانی دي. حروف معانی ورته ویل کیږي چې هغه مستعمل په معنا کې وي، یعنې د هغوی یو معنا وي. بیا تا ته وایي منها حروف العطف، د هغوی څخه حروف عاطفه دي. حروف عاطفه تا زده دي په نحو کې دي ویلي دي چې هغه واو ده، فا ده، ثم ده، حتی ده، لکن، او داسې څو حروف دي. نو د 26 نمبر صفحه ته راځو. حروف عاطفه څه دي؟ 26 نمبر صفحه کې وایي وهي الواو والفاء وثم وبل ولكن واو وحتى ومنها حروف الجر. حروف عاطفه واو، فا، ثم، بل، لكن او حتى. او دا رقم ومنها د دغه حروف معانی څخه چې دا معناګانې لري حروف الجر، حروف جاره دي. وهي الى وعلى وفي والباء. د دې هر یوه بیا خپل وضاحت تا ته راځي. یعنې په حروف جاره کې دا الى، علی، فی، با، اگر چې نور حروف جاره هم خپله معنا لري او د دو مناسبت څه دی. ته به سوال دا وکړې چې یاره خبره د حقیقت او مجاز شروع ده او تا پکې حروف عاطفه راوړه. نو دی دا جواب کوي چې په دغه حروف عاطفه کې یا په دا حروف جاره کې چې داسې حروف استعمالیږي چې د هغه کله کله حقیقي معنا په مجازي سره اړه وي، مناسبت یې دا دی. لکه اوس دا علا دی. علا مثال لکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي د بني اسرائیلو واقعه چې ده، نو په دې کې علا ظلمهم، الله وایي دوی مونږ غوره کړل علا ظلمهم، په ظلم ده، علا ظلمهم ای مع ظلمهم. اوس ګوره هلته علا په معنا ده، مع سره ده. نو دې وجې څخه دا استعمالیږي د یو بل په ځای باندې. نو دی تا ته د دې حروف عاطفه بیان کوي او مقصد یې دا دی چې دا کله کله یو معنا یې حقیقي وایي او مجازي معنا یې بله وي. په هغوی 26 نمبر صفحه کې اول الواو دی. تا ته واو الواو لمطلق الجمع، واو د مطلق الجمع دپاره دی. من غیر تعرض، بغیر تعرض نه، لمقارنة د نږدې والي او ترتیب. ګوره حروف عاطفه او کتاب پېژندلي، لکه اوس ته ترتیب کوې جاء فعل دی، زیدون یې فاعل دی، و عمرون دا مخکې جمله زید معطوف علیها ده، واو حرف عطف دی، دا عمر معطوف دی. نو ګوره دلته واو د مطلق جمع دپاره دی، یعنې ما قبل و ما بعد سره جمع کوي. بیا د معطوف علیها حکم هغه په اعراب کې سره یو وي، نه په معنا کې، په حکم کې. په اعراب کې حکم سره یو دی، یعنی زیدون که مرفوع و عمرون به هم خامخا مرفوع وي، ځکه معطوف علیها حکم یو دی چې مونږ تاسو ویلي وله. معطوف علیها مونږ تاسو نحو کې دا ویلي دي چې حکم د معطوف او د معطوف علیها دا یو وي، ځکه دا په توابعو کې دی، یا دا په دوی حکم او دا رقم اعراب سره پسې. نو دا د اسانه خبره ده. واو د مطلق جمع دپاره راځي. مطلق جمع څه معنا؟ ما قبل او ما بعد سره جمع کوي. د دې واو کار دا دی چې د ما قبل او ما بعد سره تړي. من غیر تعرض، بغیر تعرض، لمقارنة نږدېوالي او ترتیب یا ترتیب. که جاء زید و عمر، لکه جاء فعل، زید فاعل و عمر رالی، زید او عمر. اوس په دې کې د مقارنات هېڅ ضرورت نشته. زید څه ټیم رالی، د عمر سره یو ځای رالی، ورسره نږدې و، یا تر لاسو سره نیولي وه، یا کم یو مخکې راننوتی، او دا رقم یا او ترتیب، یا کم یو د مخه و کم یو ورپسې و. بس دا دې کې د ده کار نشته. صرف مطلق جمع د زید و عمر راله، بس راله، دا نشته چې یو مخکې رالی بل ورپسې و، یا د لاسو سره نیولي ول. دا نو په دې کې واو د مطلق جمع دپاره راځي. شیخ جلال انشاءالله پوه سوي، اسانه درس دی. وی وقد تكون للحال مجازا، کله کله دا واو د مجاز دپاره وي، د مجازي حالي دپاره وي، لکه واو حالیه چې ورته وایي په نحوه کې. که قولی لعبدي، لکه د یو چا خبره و خپل غلام ته
ادي الی الفا وانت حر، ما ته 1000 راکه 1000 روپۍ په داسې حال کې ته به ازاد یې. نو دی څه وایي فیکون الادا شرط للحریه، دا ادا به شرط وي د حریت دپاره، یعنی اول ادا ده دا 1000 روپۍ به دی ورکوي، بیا به په داسې حال کې دی ازاد وي. او دا رقم انشاءالله اسانه مثال و د واو ډیر واضحه او اسانه مثال دی چې په دې کې نور دغه ته ضرورت نشته. دویم الفا، یعنی په حروف عاطفه کې یو واو یو فا و فا چې ده للتعقیب مع الوصل، نحو کې تا ویل تعقیب مع الوصل لپاره، یعنی تعقیب معنا ورستوالی، دا ورستوالی به څه وصل وي، لکه په مثال کې سر په خلاصېږي. فمن قال لزوجته چا خپلې ښځې لره وویل ان دخلت هذه الدار فهذه فانت طالق، که چیرې ته دا کور ته داخله شوې او بیا دې بل کور ته داخله شوې فانت طالق، نو ته طلاق یې. ګوره اوس دی څه وایي یقع الطلاق اذا دخلت الثانیة بعد الاولى بلا تراخي، وی واقع کېږي طلاق کله چې دا دویم کور ته داخله شي وروسته د اول نه بلا تراخي بغیر د ځنډوالي نه. ګوره فا د تعقیب مع الوصل لپاره، وی دا په کوم حال کې د طلاقېږي؟ په هغه حال کې طلاقېږي چې کله دا دویم کور ته داخله سوله د اول څخه وروسته او په دې کې دې څه ځنډوالی ونه کوي، نو دا طلاقه ده. ګوره دا فانت طالقون فهذه فانت دا فا د تعقیب مع الوصل، یعنی تعقیب دا ورستوالی ته ویل کېږي، یعنی ورستوالی کې به ته وصل راولې. نو وتستعمل فا فی الجزاء مجازا، او دی وایي دا فا چې د استعمالیږي په جزا کې مجازا. جزا او شرط خو دې زده دي چې هغه مخکې شرط راشي د هغه څخه وروسته جزا راشي. نو په دې کې دا فا چې ده دا دی وایي دا د جزا لپاره راځي، یعنی مخکې به شرط وي، شرط مو مخکې ذکر وي بیا به د هغه وروسته جزا راځي. لانه يتعقب الشرط، ځکه دا وروسته وي د شرط، یعنی فا په جزا په جواب د جزا کې چې راغلی هغه وروسته د شرط نه وي. فاذا قال که چیرې ده وویل ان دخلت الدار فانت طالق، که چیرې ته داخله سوې دا کور ته نو بیا ته طلاقه. فانت ګوره ان شرطیه دی، دخلت دا فعل فی الدار مفعول دی، دا فا جزا ده. نو یقع الطلاق عقیب الدخول، طلاقېږي د واقع کېږي طلاق وروسته د داخلېدو نه، یعنی دا دخول وروسته دی او د هغه څخه وروسته که دا داخله شول نو بیا طلاق. نو ګوره په دې وخت کې دا فا د جزا لپاره راغلی، مخکې شرط ذکر دی، یعنی فا د تعقیب مع الوصل لپاره. تعقیب مع الوصل دا معنی تعقیب معنا ورستوالی به داسې ورستوالی چې په هغه ورستوالي کې به وصل وي، فصل به نه وي. وکذا تستعمل فی احکام العلل، دغه ډول دا استعمالیږي په احکام د عللو کې، یعنی په احکام د علت کې استعمالیږي. څنګه حکم به ذکر وي، د حکم به بیا وروسته علت وي، یا دا په حکم کې ذکر کېږي، یعنی علت به ذکر وي بیا دا حکم په حکم باندې به ذکر وي، یعنی دا فا کله کله په احکامو د عللو کې راځي، لکه وروسته مثال دی بیانوي فهمیږي. لانها تتعقب العلل، ځکه دا وروسته راځي د علتو. فمن قال یا اخر چا چې وویل یو بل چا لره بعت منک هذا العبد بکذا، ما خرڅ کړی دا غلام په تا باندې په دومره پیسو. فقال اخر بل وویل فهو حر، دا آزاد. ګوره او دا فهو حر دا حکم دی، په دې کې علت څه دی؟ علت بیعت منک دا مې در باندې خرڅ کړی دا علت شو، نو فهو حر. فحکم د علت کې راله که رانله، نو دا فهو دا حکم شو که نسو د علت دپاره، مخکني علت هغه خرڅول وله، او په دې کې دا فهو حر دا حکم شو د علت دپاره، علت مخکې ذکر و بیعت منک هذا او حکم یې دا سو. نو دی یکون قبولا للبیع اقتضاء، دا به قبول وي د بیع دپاره، یعنی مخکني بیع د ده قبوله کړې ده په اقتضاء النص سره، د هغه څخه وروسته دا هغه حر دی، آزاد دی. نو انشاءالله العزیز اسانه واضحه مثالونه دي. بیا دې 28 نمبر صفحه کې وایي، 28 نمبر صفحه کې دی وقد تكون الفاء لبيان العلة، کله کله وي دا فا د بیان د علت دپاره، یعنی هغه علت ذکر کوي، د علت بیان کوي. اذا كانت مما تدوم، که چیرې هغه وي همیشه. فمن قال لعبدي، چې که چیرې چا وویل خپل غلام لره ادي الی الفا فانت حر، ادا که ما لره 1000 نو په داسې حال کې ته آزاده یې. و دلته په علت باندې داخله شو. علت څه دی؟ هغه علت
زر ادا کول دي. نو حکم د علت څه دی؟ هغه فانت حر. ويعتق في الحال دا ازادیږي په حال کې، په دغه حال کې. ويصير الالف او ګرځي هغه زر دینا علیه پور پر د باندې. یعنې مخکې چې د تا ته وویل والفا هغه کله کله د په احکامو د عللو کې استعمالیږي. دلته وایي فا چې د بیان د علت لپاره هم استعمالیږي. نو یو چا ته وویل 1000 روپۍ راکړه، نو بیا فانت حرون د فا پر ځای د واو پر ځای کې فا وویل. وانت حرون که یې ووایي ځکه بیا خو نه دی ازاد، مخکې ادا شرط ده. فانت حرون که یې ووایي ازاد دی، ځکه ازاد دی د هغه څخه وروسته 1000 روپۍ په ده باندې قرض دي. وتستعمل فا بمعنى الواو او استعمالیږي دا فا په معنا د واو سره مجازا. کله کله دا بیا په معنا د مجاز سره هم استعمالیږي. که قولي لکه دا قول له دلره علی درهم فدرهم لزمه درهمانی. دا له درهم فدرهم کې دی وایي دا د فا په معنا د واو بمعنى الواو مجازا په معنا د واو سره راځي مجازا ته له علی درهم فدرهم. درهم و درهم اصل معنا ده یو درهم او بل نو سره جمع کې مطلق جمع د فارغ نو لازم درهمانی په باندې 2 درهم لازم دي. بیا د دریم ته وایي ثم للتراخي. دا ثم چې تراخي د فارغ تراخي معنا ځنډوالی ورستوالی. لكن وإن أبي حنيفة رحمه الله في التراخي في اللفظ والحكم جميع. د امام ابو حنیفه رحمه الله دا تراخي په لفظ او په حکم کې دا یعنی هغه لفظ کې هم تراخي راولي دا ثم چې استعمال او په حکم کې هم تراخي راځي. او دا رقم وعندهما فنيز د یارانو امام یوسف امام محمد صاحب هغه وایي يفيد التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. هغه وایي دا فایده کوي تراخي یعنی ورستوالی په حکم کې سره د وصل. هغه حکم به وصل وي په تکلم کې په خبرو کې. اوس په دې باندې ستا اوس دی وایي ثمرة الاختلاف یعنی دا دې فایده څه سوه. امام ابو حنیفه صاحب وایي دا فایده کوي تراخي یعنی دا ثم تراخي د ورستوالي لپاره راځي تراخي په لفظ او په حکم کې. او امامین وایي صاحبین وایي دا تراخي په حکم کې سره د وصل ده. ثمرة الاختلاف ثمره د اختلاف دې څه ده؟ اذا قال غیر مدخول بها که چیرې یو چا وویل غیر مدخول بها لره مثلا کوزده شوې وه خو هغه مدخول بها د هغوی سره یو ځای سوی نه وه خپله ښځې سره. انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار. ته طلاقه بیا طلاقه بیا طلاقه که دې کور ته داخله شي. فعنده یقول اول امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې اول طلاق واقع کېږي ویلغو ما بعد او وروستني 2 طلاقونه لغوه دي. وجه څه ده؟ هغه غیر مدخول بها دپاره خو بس شرعي یو طلاق دی. ته زنانه دی هغه د خپلې ښځې سره یو ځای شوی لا نه یې کوزده شوې ده بیا تا طلاق ورکړي نو یو طلاق واقع کېږي. ولو قدم الشرط که چیرې د مخکې شرط تعلق الاول به نو معلق به شي اول په ده سره اول به طلاق معلق شي وقع ثاني دویم به واقع شي ولغه ثالث دریم بیا ځای نشته ځکه غیر مدخول بها لپاره یو طلاق هغه واقع دی. وقال او دارکن صاحبین وایي یتعلقن جمیعا دا به معلقه وي ټوله یعنې هغه حال ته به کتل کېږي. حال څنګه دی؟ د غیر مدخول بها لپاره یو طلاق دی. وینزلن علی الترتیب دا طلاقونه په ترتیب سره نازلیږي یعنې په ترتیب سره به طلاق که مدخول بها زنانه و نو دا بیا 3 طلاقه زمونږ د اهل الحدیث په نیز خو 3 طلاقه یو مجلس کې ورکول دا یو طلاق حسابېږي خو دوی وایي 3 طلاقه یو مجلس بس ختمه ده کیسه. مونږ وایي نه دا طلاق بدعي دی دا سنت طریقه نه ده. سنت طریقه دا ده چې په یو مجلس کې 3 طلاقه یو طلاق حسابول کېږي د هغه څخه وروسته بیا بل طلاق لکه الطلاق مرتان. وینزلنا علی الترتیب او دا رقم دا به نازلیږي ترتیب باندې. بیا 28 نمبر صفحه کې دی وایي وقد تجیء ثم بمعنى الواو مجازا. دا کله کله دا ثم په معنا د واو سره راځي مجازا طور. قول تعالی لکه دا قول الله تعالی ثم كان من الذين آمنوا. دا ثم په معنا د واو سره ده وكان من الذين آمنوا. دې مخکني درس کې هغه د ذکر د واو وکي او دا رقم د فا او د ثمه په دې کې واو هغه د مطلق د جمع دپاره راتلی لکه جا زید و عمر راغی زید و عمرو سره د عمر مطلق جمع د ذکر یعنی ما قبل و ما بعد سره جمع کوي. او بیا فا که تعقیب مع الوصل لپاره راتله او کله کله د بیان د علت لپاره راتله او کله کله پر احکامو د علت باندې داخلېده
او کله کله فا په معنا د مجاز سره راتله لکه له علی درهم فدرهم دا فا په معنا د واو سره راتله او ثم بیا د تراخي د فار راتله او کله کله ثم په معنا د واو سره راتله لکه مثال هغه واضح سو او اسانه ان شاء الله العزیز درس دی او په معبد درس کې بیا څلرم پنځم هغه بل دی او پنځم بیا لکن دی وجزاکم الله تعالی خیر